د سیول انجینرینګ انفارمیشن یوټیوب چینل قدرمنو لیدونکو برهیله چې ښه به اوسئ. قدرمنو ملګرو نن پر یو بله مهمه موضوع خبرې کوو. پلستر برابر د پلاسټر اسټیمیشن څنګه کولی شو. مخکې له دې څخه چې ویډیو وګورئ او معلومات ترلاسه کړئ زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. پلسترکاري هم د ساختماني پروسو له جملې څخه ده چې برابر دی په متر مربع او متر مکعب سره کیږي. البته په ساختماني پروژو کې اکثره په متر مربع محاسبه کیږي ځکه د پلستر ضخامت ډیر کم 2 یا 2.5 سانتي متر وي. پلسترکاري د ساختمان په مختلفو برخو کې توپیر لري، په دې معنی چې یو فني کارګر په یوه ورځ کې کولی شي د 15 نه تر 6 متر مربع پورې دیوال پلستر کړي، په داسې حال کې چې دغه مقدار په پیک او زینه کې د ورځې تر 1 متر مربع پورې کمیږي. اکثره د پلستر مساله یو نسبت د 6 سره جوړیږي. یو دیوال چې طول یې 10 متره او ارتفاع 3 متره وي د پلستر مقدار پیدا کړي. چون پلستر په متر مربع باندې برابر کیږي نو د دې لپاره د دیوال مساحت پیدا کوو. اس مساوي کیږي A ضرب د B، دا به موږ سره مساوي شي 10 ضرب د 3 چې دا موږ سره مساوي کیږي د 10 متر مربع سره. په 1 متر مربع پلستر کې چې ضخامت 2 سانتي متر وي د موادو مقدار پیدا کړئ. حل څنګه چې د موادو مقدار د تل لپاره په حجم کې پیدا کیږي نو لومړی د پلستر حجم پیدا کوو. وی مساوي کیږي L ضرب B ضرب H، دا به موږ سره مساوي شي 1 ضرب د 1 ضرب د دغه دیوال ضخامت 0.02 سانتي متره، دا به موږ سره مساوي شي 0.02 متر مکعب سره. اوس د موادو نسبت چې پیدا کوو موږ سره یو نسبت د 6 دی چې دی کې یو برخه موږ سره سیمنټ 6 برخې موږ سره دا شګه ده نو دا جمع کوو، یو جمع 6 مساوي کیږي 2 سره. اوس د وچې مسالې د وی برخې حجم چې کله پیدا کوو نو دا حجم راخلو تقسیم د موادو نسبت دا مجموع راخلو او ضرب دی 1.3 کوو. قدرمنو ملګرو 0.02 د دغه حجم د موږ سره تقسیم یو د موادو نسبت دی او 1.3 چې دی دا ضریب دی کله چې لمده مساله په وچه بدلو. اوس غواړو د سیمنټو مقدار په دې کې پیدا کړو. داسې کوو چې یو برخه موږ سره سیمنټ 1 ضرب 0.004 متر مکعب، دا چې موږ ضرب کو موږ سره به راشي 0.004 متر مکعب. نو دونه سیمنټ شو موږ سره. غواړو دا موږ اوس په کیلوګرام سره د مقدار پیدا کو. ضرب 1400 کوو. هر کله چې د قیمت موږ 1400 کوو، کله 1400 کې موږ دا ضرب کوو نو موږ سره به 15.8 کیلوګرام په لاس راشي. نو غواړو د 15.8 کیلوګرام وزن بوجیو ته واړو چې 100 بوجې سیمنټ کیږي، تقسیم 50 کوو. نو چې کله مونږ دا 50 باندې تقسیم کو نو 0.12 بیګه سیمنټ په دغه کې مونږ سره په کار شي. اوس غواړو د سنټ مقدار پیدا کو نو 6 برخې سنټ ضرب 0.004. هر کله چې دا مونږ دی کې ضرب کو نو دینه مونږ ته لاس ته راځي 0.004 متر مکعب. دونه شګه به په دغه دیوال کې یا په دغه پلستر کې استعمال شي. د 1 متر مربع پلسترکارۍ د تمامېدو قیمت چې ضخامت 1 سانتي متر وي لاس ته راوړئ چې ټوټلي څومره مصرف پرې راځي. لومړی حجم پیدا کوو چې وي مساوي کیږي L ضرب B ضرب H. هر کله چې موږ پیدا کوو 1 متر مربع 1 ضرب د 1 ضرب 0.01 1 سانتي متر مربع د دې ضخامت دی، دا به موږ سره مساوي شي 0.01 متر مکعب. اوس د یوې برخې مسالې حجم چې کله موږ لاس ته راوړو وي همدا حجم 0.01 تقسیم 1 دا د موادو د نسبتونو مجموع ده ضرب 1.30 چې دی موږ سره ضریب دی کله چې لمده مساله په وچه بدلو. نو دې ځینې ست لیکلی شو سیمنټ مقدار پیدا کوو 1 ضرب د 0.002. دلته دغه قیمت په موږ سره 0.002 لاس ته راشي. هر کله چې دا مونږ دې سره ضرب کو 0.002 عدد لاس ته راځي. نو دا اوس ضرب 1400 کوو چې د سیمنټو حجمي وزن دی چې هر کله ضرب 1400 کو 2.9 کیلوګرام لاس ته راځي سیمنټ.
غواړو بوجیو ته واړو نو مونږ دا 2.9 تقسیم 50 کوو چې مونږ سره به 0.06 بیګه سیمنټ په دغه یو متر مربع پلستر کاری کې استعمال شي. د سینټ قیمت چې پیدا کوو 0.002 دا به مونږ سره 0.012 متر مکعب سینټ په دغه پلستر کاری کې راشي یا استعمال شي. اوس غواړو قیمت پیدا کو چې ټوټلی څونه کاست په دغه باندې راځي. نو مټیریل مونږ جدول جوړ کړی، مټیریل دی مونږ سره بیا کوانټیټي ده، بیا کاست پر یونټ دی، بیا ټوټل یونټ ریټ ده، بیا ټوټل کاست دی. اول مټیریل موادو کې سیمنټ دی مونږ سره 2.9 کیلوګرام دی چې 0.06 بیګه کېږي. د یوې بوجي سیمنټ باید چې دغه 300 ده، 300 ضرب 0.06 کوو مونږ، نو دا به مونږ سره 18 افغانۍ د دغه قیمت راشي. سینټ چې کله مونږ د باید چې معلومو 0.012 متر مکعب دی، نو دا ضرب 600 کوو، یو متر مکعب چې دی دا 600 افغانۍ کېږي، نو د 600 ضرب 0.012 چې کو 8 افغانۍ به راشي. او ورکر چې دی 0 دی نو ټوټلی 8 افغانۍ به دا واخلي. ټوټل یونټ ریټ چې کله د معلوم کو، واټر ایکسټرا په د 40 افغانۍ مونږ ایکسټرا پیسې نیولې دي. هر کله چې دا ټول مونږ جمع کو نو مونږ سره به 130 افغانۍ راشي. نو د 1 متر مربع پلستر کاری د تمامېدو قیمت چې ضخامت 1 سانتي متر وي 130 افغانۍ به پې مصارف راشي. نو اوس که چیرې مونږ سره 10 متر مربع پلستر کاری وي چې 1 سانتي متر ضخامت ولري، نو 10 ضرب 130 کې عمره قیمت په ده باندې راشي او په دومره پیسو باندې به دا تمامه شي. که چیرې زموږ یوټیوب چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ صفحه در سره شیر کړئ او د نورو ملګرو سره خوښه کړئ. ډېره مننه.